ایمان پلورونکي 110 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه، یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د رښتینې کیسو په ترڅ کې په 13 برخه کې تاسو واورېدل چې کشر نجلۍ د عبدالباسط خونې ته ورغله او هلته ورسره په کټ باندې کېناسته او همدارنګه د عبدالباسط جواب مو هم واورېدل چې کشر نجلۍ ته یې وویل زه چې څه کوم هغه به وکړم، خو پر تاسې هېڅ باور نشته. ورونو د همدې کیسې ادامه به تر یو بل عنوان لاندې دوام ولري چې هغه عنوان ده نجلۍ خپل مړی ولید. ورونو عبدالباسط تر اوسه پورې د پیریانو تر اثر لاندې و او دا کلا ورته د پیریانو او بد روحونو کلا معلومېده. کله چې کشر نجلۍ ورته وویل ما باور وکړه، نو د هغه ویره نوره هم زیاته شوه، ځکه هغه اورېدلی و چې پیریان خلکو ته دوکه ورکوي او بیا یې وژني، سره له دې چې هغه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله یو کمنډوي پوځي و کوم چې د مرګ سره یې سترګې جنګولې. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د کمنډویانو په اړه به صلیبیانو ویل چې د صلاح الدین ایوبی رحمه الله له کمنډویانو څخه مرګ هم ویریږي. خیر، د عبدالباسط څخه د حشیشو نشه تللې وه او په حقیقت باندې پوه شوی و، ځکه هغه ته همداسې روزنه ورکړل شوې وه. هغه له کشر نجلۍ څخه چې له ده سره په کټ باندې ناسته وه وپوښتل زه په تا څه ډول باور وکړم؟ دا ته په ما باندې ولې دومره مهربانه یې؟ موږ مو ولې دلته راوستي یو؟ دا کوم ځای دی؟ نجلۍ ورته وویل که ته په ما باندې باور ونه کړې نو پای به دې ډېر خراب وي، ته به هم حیران شې چې ته څوک یې، ستا لاسونه به د خپل ورونو په وینو باندې ککړ شي، خو ته به فکر کوې چې دا ښه کار دی. زه اوس د دې ځواب نشم درکولی چې زه ولې پر تا باندې دومره مهربانه یم. دا ځای عیسیات نومیږي، دا د حشیشانو کلا ده، دلته د حشیشانو او باطنیانو پیغمبر شیخ سنان اوسیږي، او ته خو هم حشیشان پیژنې؟ عبدالباسط وویل هو، زه حشیشان ښه پیژنم، اوس پوه شوم چې ته هم حشیشه یې، ځکه چې د هغوی سره ستا په شان ښایسته نجونې وي. کشر نجلۍ په جواب کې وویل زه د هغوی سره هېڅ اړیکې نه لرم، زما نوم لیزا دی. عبدالباسط ورڅخه وپوښتل ستا بله ملګرې څه شوه؟ لیزا ورته وویل هغه همدلته ده، د هغې نوم تیریسیا دی، تاسې موږ د حشیشو په نشه کې دلته راوستلي یي. په دې وخت کې تیریسیا راغله او په دروازه کې یې لیزا ته اشاره وکړه چې د باندې راشي. تیریسیا لیزا ته ډېره په قهر شوه چې دلته څه کوې؟ ته نه پوهېږې چې مسلمانان ناپاک دي؟ تا د هغه سره څه کول او څه خبرې دې ورسره وکړې؟ لیزا ورته وویل زما ورسره څه نه وو، خو هسې زړه مې وغوښتل چې ورسره کښېنم. تیریسیا وویل ته پوهېږې چې د صلیب سره غداري د مرګ سزا لري او ته دا کار اوس کوې؟ دا خیانت او غداري ده. موږ د صلیب پالونکي یو او مسلمانان زموږ دښمنان دي. زه پوهېږم چې ته ځوانه یې او دا سړی ځوان او ښایسته دی، زما هم خوښیږي، خو خپل مسؤلیت باید له یاده ونه باسو. ورونو لیزا تیریسیا ته وویل زه یوازې شیخ سنان ته نه ځم، که نه یا به ځان ووژنم او یا به مې هغه وژلی وي. ما مخکې درته ویلي وو چې زه دا بوډا شیخ نه خوښوم، باید ته د خپل ځان او زما د تېښتې یا وتلو لاره برابره کړې. زه د عبدالباسط څخه دا کار اخلم چې هغه کمنډو دی او موږ دواړه د دې ځای څخه ایستلی شي. ورونو تیریسیا چې له دې څخه مشره هم وه ورته وویل بې عقلې، عبدالباسط چې تا وباسي نو له ځانه سره به دې خپل ځای ته بوځي، موږ خو خپل مرکز تریپولي ته نه رسوي. لاړه شه، غسل وکړه، جامې دې بدلې کړه، نن شپه موږ او تاسې د شیخ سنان میلمانه یو. هلته کې مشتګین د حیران والي راغلی دی، هغه د سلطان صلاح الدین ایوبی لوی او غټ دښمن دی او کېدای شي زموږ او تاسې لپاره
د تللو او وتلو لار هم برابره کړي. ته باید شیخ سنان ته داسې ښکاره کړې چې ته هغه خوښوې تر څو کار خراب نشي. اوس باید موږ ګمشتګین په لاس کې واخلو، ځکه هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي یو سخت دښمن دی. ورونو هلته بیا عبدالباسط خپل ملګري را بیدار کړل او بیا ورته وویل چې موږ او تاسې په چل او دوکه کې دلته راوړل شوي. دا د عیسیات کلا ده چې حشیشان پکې اوسېږي. ورونو د حشیشانو په هکله هغوی ته پوره معلومات ورکول سوي وو، نو ځکه ټول ورخطا شول. هغوی په دې سوچ او فکر کې شول چې باید له دې ځایه وتښتي. عبدالباسط هغوی ته وویل زه به وګورم چې څرنګه کېدای شي چې له دې ځایه څخه وتښتو، خو تاسې باید ډېر احتیاط وکړئ چې خبره در څخه ورانه نه شي. عبدالباسط پسې وویل زه په دې شک کې یم چې هغوی به په مختلفو طریقو زموږ ایمان را څخه واخلي او بیا به مو د مسلمانانو په خلاف باندې استعمالوي. درې واړو ملګرو په کلکه وویل موږ هر ډول قرباني او سرښندنې ته تیار یو، خو خپل ایمان خرڅولو ته په هیڅ صورت کې هم چمتو نه یو. باید مخکې له هغې څخه یا وتښتو او یا مړه شو. ورونو هغوی مجاهدین ول، فولادي ایمانونه او ټینګې عقیدې ورسره وې. د نن ورځې د ایمان پلورونکو په څېر نه ول چې د لږو مادیاتو په بدل کې خپل ایمانونه د صلیبیانو په پښو کې ایښي او خپل د ملک واګې او اختیارات یې د هغوی په لاس کې ورکړي دي. خیر ماښام یو کس مشال راوړ او په خونه کې کېښود او بېرته ولاړ. هغوی خوراک نه و کړی نو ډېر وږي شوي وو. شیخ سنان په خپل دربار کې ناست و، د هغوی یو لوري ته لیزا او بل لوري ته تیریسیا ناسته او مخامخ ورته ګمشتګین ناست و. خوراک او څښاک یې کاوه. د بادشاهۍ په سویه دسترخوان و، هر ډول خوراکونه پکې وو. ګمشتګین د عبدالباسط څخه یو ورځ مخکې د عیسیات کلا ته رارسېدلی و. هغه غوښتل د شیخ سنان سره د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د وژلو په هکله سودا وکړي، ځکه هغه د خپل ځان په وړاندې غټ او اصلي خنډ سلطان صلاح الدین ایوبي باله. ګمشتګین غوښتل سیف الدین الصالح او نور ټول له مخې لرې کړي او یوازې پادشاه شي. هغه د سلطان په شان باندې ذهن او دماغ لرل چې هر چاته یې د شک په سترګه کتل، خو په لومړي قدم کې سلطان صلاح الدین ایوبي په نښه کړی. هغه دا ځل غوښتل داسې کار وکړي چې د مخکینیو حملو په شان ناکامې نه شي، ځکه حشیشانو په سلطان صلاح الدین ایوبي باندې دوه درې ځلې حملې وکړې او ناکامې شوې. نو دا ځل باید حمله ډېره کامیابه او بریالۍ وي. ورونو شیخ سنان هغه ته وویل چې ما د سیف الدین او صلیبیانو په خبره باندې تکړه د حشیشانو استادان استولي چې سلطان صلاح الدین ایوبي ووژني. که دا ناکام شول نو بیا زه د هغه په خلاف باندې هیڅ ډول کار کول نه غواړم. خو ورونو ګمشتګین یې په ځواب کې وویل داسې معلومیږي چې له هغه څخه وېرېدلی یې. ده ورته وویل د ویرې خبره نه ده، زما حشیشان د هغه د وژلو په هڅه کې ناکام شول. په هغه باندې څو حملې وشوې، هېڅ شی پرې اثر نه کوي. زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې د هغه په سر د الله پاک لاس دی. نو موږ ولې خپل کسان پرې ووژنو؟ ورونو دا د سلطان صلاح الدین ایوبي د الله جل جلاله د سپېڅلې لارې یعنی جهاد یو سپېڅلی او فولاد عزمه مجاهد و چې حتی د هغه وخت اجرتي قاتلانو یې په حقانیت باندې باور درلود او په حقانیت باندې یقیني و. د نن زمانې هر رښتینی مجاهد هم د الله جل جلاله ولی دی او د الله جل جلاله مرسته او مدد په هر ځای کې ورسره دی. ګمشتګین وویل دا ځلې تاسې کوښښ وکړئ چې هغه ووژل شي، څومره قیمت چې غواړئ هغه به درکړم. شیخ سنان ورته وویل ګمشتګینه که ته هغه ووژنې نو هېڅ په لاس نه درځي، ځکه د هغه کورنۍ او سالاران سره یو دي، نو تا ته به هېڅ هم پاته نه شي. که ته غواړې واکمني دې پراخه کړې نو سیف الدین ووژنه، هغه ته خپله هم وژلی شي، هغه ته زهر هم ورکولی شي او د هغه په ولایت موصل باندې خپله واکمني هم چلولی شي. ګمشتګین هم ومنله چې دا کار کول پکار دي، د هغه وژل باید تر غور او پلان لاندې ونیسو. ورونو ګمشتګین شیخ سنان ته وویل چې د سیف الدین په بدله کې څه غواړي؟ شیخ سنان وویل د حرن کلا ماته راکړه او خپله موصل ته ولاړ شه. ګمشتګین وخندل او ویې ویل شیخ سنانه دماغ دې پر ځای دی او که نه د زرو اندازه ووایه، کلا نه شو پرېښودلی. په دې سره د سیف الدین خبره بیا شاته شوه او د سلطان صلاح الدین ایوبي خبره رامخته شوه چې اول باید هغه ووژل شي. شیخ سنان ورته وویل لومړی خو کېدای شي زموږ هغه څلور کسان کامیاب شي او خبره ختم شي،
که هغه ونه شي نو بیا زما سره د سلطان صلاح الدین ایوبي کمانډوي پوځیان دي چې دې دواړه نجونې راوستي هغوی به درته وسپارم د هغو څخه ته هم د هر چا په خلاف باندې کار اخیستلی شي خو ورونو ګمشتګین یې په جواب کې وویل د سلطان صلاح الدین ایوبي کمانډویان دومره کچه او خام نه دي چې زما اوصاف په خبره هغه مړ کړي او د بل مسلمان په خلاف زما په خبره عمل وکړي هغوی ما د دښمن په نامه پیژني شیخ سنان هغه ته ډاډ ورکړ چې موږ داسې ډېر کسان تیار کړي دي موږ دا کسان هم درته تیاروو ښځې شراب او حشیش په هر انسان باندې بدلون راولي ته هم له سره مسلمان وي همدې شیانو اوس دې ته چمتو او برابر کړی یې چې د مسلمان وژلو ته بل څوک په بیه باندې هڅوي ورونو ګمشتګین خپلې خونې ته ولاړ تیریسیا او لیزا هم پورته شوې خو شیخ سنان هغې ته وویل ته ولاړه شه او لیزا به زما سره نن شپه تېره کړي تیریسیا ولاړه او لیزا یوازې پاتې شوه شیخ سنان څو ځلې په لیزا لاس راکش کړ او غوښتل یې چې مخکې ولاړ شي خو لیزا ورڅخه ځان یوې او بلې خواته کاوه په دې کې دروازه خلاصه شوه او یو صلیبی افسر راننوت شیخ سنان هغه پیژند نو د هغه هرکلی یې وکړ خو هغه ته یې وویل اوس ناوخته دي سبا به سره ګورو صلیبي ورته وویل زه دا دواړه نجونې له ځانه سره بیایم او د هغو سره ضروري کار لرم شیخ سنان ورته وویل دا یوه در سره بوځه او دا بله به زما سره دلته شپه تېروي خو صلیبي په غوسه ورته وویل د دې وظیفه دا نه ده چې د خلکو سره شپې تېرې کړي شیخ سنان ډېر په غوسه وویل ته زما مخالفت کوې زه د دې سیمې بادشاه یم صلیبي په تن سره ورته وویل دا کلا او دا هر څه موږ درکړي که موږ ستا پلوي ونه کړو نو ته دلته یوه شپه هم نشي تېرولی زه دا دوه نجونې له ځانه سره بیایم شیخ سنان په دې حالت کې لږ نرم شو او بیا وویل اوس یې در سره بوځه خو دا به نوره زما سره پاتې کېږي دا د دې کلا څخه وتلی نه شي وروسته صلیبی افسر ولاړ او دواړه نجونې یې له ځانه سره بوتلو شیخ سنان خپل کسان راوغوښتل او ورته ویې ویل دا سړی او دا دوه نجونې بندیانې نه دي خو آزاد هم نه دي پرته له اجازې څخه نه دوی په کلا کې ګرځېدای شي او نه له دروازې څخه وتلی شي هغوی تر څارنې لاندې وساتئ که ګمشتګین هغه نوي څلور کسان له ځانه سره وړل غواړي نو هر وخت یې بولی شي په هغه باندې هېڅ پابندي نشته هغه څلور کسان تر څو پورې چې د ګمشتګین سره ځي ښه یې وساتئ ښه خوراک او څښاک ورکوئ چې خفه نه شي ورونو عبدالباسط او نورو ملګرو ته یې ښه خوراک او څښاک خونې ته ورکړل خو هغوی د خوراک او څښاک څخه انکار وکړ چې په دې کې حشیش دي خو هغوی دا ډاډ ورکړ چې بالکل نشته صلیبي افسر د تیریسیا او لیزا سره خپلې خونې ته ولاړ چې په دې کلا کې دغه کوټې د هغوی لپاره بېلې شوې وې صلیبیان به دلته تلل راتلل او د همدې کلا څخه به یې د جاسوسۍ د مرکز په حیث باندې کار اخیست ځکه چې دا د مسلمانانو سیمو ته نږدې پرته وه صلیبي افسر ته وویل شول چې ګمشتګین هم راغلی دی او د شیخ سنان سره د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په سر باندې سودا کوي ورونو هلته بیا کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله سیف الدین او مظفر الدین ته پوره ماتې ورکړه او هغوی دواړه ورک شول نو نیول شوي پوځیان یې د خپل پوځ سره یو ځای کړل او نوي ترتیبات یې ونیول هغه د قاهرې او دمشق څخه نور کومک هم راوغوښت هغه غوښتل یو اسلامي هیواد جوړ کړي چې واړه واړه ریاستونه ولایتونه او کلاګانې ټولې پکې شاملې وي او د ټولو یو پوځ وي په همدې خاطر هغه د شاه او قاسمو ټولو واکمنانو ته بلنه ورکړه چې سره یو شي او د خپل اصلي دښمن صلیبیانو په خلاف باندې وجنګي ورونو مخکې وویل شول چې کله مظفر الدین ماتې وخوړه نو د سیف الدین وزیر فخرالدین هم ونیول شو سلطان صلاح الدین ایوبي هغه خپلې خیمې ته راوست او په عزت سره یې د ځان سره وساته چې هغه شک ونه کړي چې بندي دی کله چې فخرالدین د سلطان صلاح الدین ایوبي سلوک حالات او رویه ولیده نو په خپلو پخوانیو کارونو باندې ډېر پښیمانه شو چې زه خو غلط شوی یم نو د سلطان صلاح الدین ایوبي سره یې د وفادارۍ او خواخوږۍ اقرار او ژمنه وکړه ورونو د سیف الدین یو وراره عز الدین فرخشاه د سلطان سره سالار و کله چې سیف الدین ماتې وخوړه او د هغه ځانګړې پادشاهي خیمه هماغسې ولاړه پاتې شوه نو سلطان صلاح الدین ایوبي عز الدین فرخشاه راوغوښت او د کاکا خیمه یې ورته وسپارله چې ته د خپل کاکا وارث یې دا ستا کېږي ورونو هغه ډېره قیمتي خیمه وه چې د ورېښمو څخه جوړه شوې وه سلطان صلاح الدین ایوبي د خپل پلان سره سم چې باید یو متحد اسلامي هیواد جوړ شي نو هغه درې کلاګانو ته چې د حلب په شاوخوا کې وې
پیغامونه ور واستول. یو کلا د منبج په نامه، بله د بوزا په نامه او بله د اعزاز په نامه سره وه. سلطان ټولو ته یو ډول پیغامونه ولیکل او هغه یې د درې جلا جلا استازو په وسیله د کلاګانو امیرانو ته واستول. د منبج کلا پیغام یې د سیف الدین د وزیر فخر الدین په لاس باندې کوم چې نوی د سلطان صلاح الدین ایوبي سره بندي نیول شوی و واستول. کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي هغه خپل استازی وټاکه نو هغه ډیر حیران شو چې زه د بندي په حیث نیول شوی و او اوس مې د استازي په حیث باندې استوي. نو سلطان صلاح الدین ایوبي هغه ته وویل موږ او تاسو ټول مسلمانان یو د بل وروڼه یو. دا چې صلیبیانو سره جلا کړي یو دا د هغوی خبره ده، موږ او تاسو نه بېلېدونکي یو ورونو. دا یوه ډېره ستره خبره ده چې د هرې زمانې ایمان پلورونکو ته متوجه ده چې د صلیبیانو مه منئ او د مخلصو مجاهدو مسلمانانو څخه ځانونه د څو پیسو په مقابل کې مه بېلوئ. کفر ته فولادي او متحد دیوال جوړ شي. خیر، د بوزا کلا ته یې پیغام د عز الدین په لاس باندې ولېږه چې د سیف الدین وراره و او د اعزاز کلا ته یې د الحمیري په نامه باندې سالار واستول. ورونو، د بوزا او منبج کلاوې دواړه په سوله او روغه سره تسلیم شو. د هغوی پوځ د اسلامي پوځ سره یو ځای شو او امیران په خپل ځای باندې پاتې شول. خو د اعزاز امیر د الحمیري سره بد سلوک وکړ او د سلطان صلاح الدین ایوبي پیغام یې هغه ته بیرته ور وغورځاوه او ویې ویل سلطان صلاح الدین ایوبي د اسلام په نامه ټول ځایونه نیسي. الحمیري ورته وویل ته غواړې د مسلمانانو ترمنځ دا جګړه نوره هم اوږده شي او ګټه صلیبیانو ته ورسېږي. زموږ او تاسې اصلي دښمنان صلیبیان دي چې په آخر کې ټول هضموي. هغوی چې مخکې له مسلمانانو سره دلته څه کړي دي تاسې د هغې څخه ښه خبر یاستئ. هغوی په بیت المقدس کې پرته له کوم توپیر څخه کوچنیان، ښځې او نارینه ووژل. که هغوی اوس هم برلاسه شي نو بیا به ته او زه یو شان شو. خو د اعزاز امیر هغه ته وویل چې زموږ اصلي دښمن یوازې سلطان صلاح الدین ایوبي دی او لومړی د هغه ورکول ضروري دي. ورونو، دغه کلا له حلب سره نږدې وه او د حلب واکمنانو هغه هڅاوه چې تسلیم نشي. د اعزاز امیر الحمیري ته وویل چې ولاړ شي او سلطان صلاح الدین ایوبي ته ووایي چې په زور دې کلا ونیسي، زه نه تسلیمېږم. ورونو، سلطان صلاح الدین ایوبي چې کوم پیغام هغوی ته لېږلی و هغه دا ډول: زما ګرانه دوست، موږ او تاسې ټول د یو الله جل جلاله بندګان، د یو دین منونکي او د یو پیغمبر امتیان یو، خو بیا هم تیت په ترک او جلا جلا یو. د همدې اختلاف او بې اتفاقۍ څخه صلیبیان ګټه اخلي او موږ په خپلو کې سره جنګوي تر څو چې سره یو ځای او متحد نشو. کافران او صلیبیان به پر موږ ظلم، زور او زیاتی کوي. زموږ لومړۍ قبله به د هغوی په لاس کې وي او د مسلمانانو د ورکولو او ختمولو پلانونه به جوړوي. زه تاسې د یو الله جل جلاله په نامه سره دې ته رابولم چې سره یو ځای شو او د کفر په خلاف باندې په یو صف کې جګړه وکړو. ستاسې امارت به په خپل حال وي، یوازې پوځونه به راسره ګډ او شریکوي. زه ستاسې سره دښمني نه لرم. زه یوازې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم په اساس باندې خپل یو اسلامي او متحد هیواد جوړوم. دغه د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله لیکو چې دې درې کراو ته استولی. ورونو، هلته بیا صلیبي افسر او ګمشتګین د لیزا او تریسیا سره یو ځای په خونه کې ناست. افسر وویل زه خبر شوی یم چې تا اوس د سلطان صلاح الدین ایوبي پر ځای د سیف الدین پسې پښې رابډ وهلې دي او غواړي هغه ختم کړي. ګمشتګین وویل هغه زموږ هر څه تباه کړل او موږ یې په ټوله سیمه کې وشرمولو. ما مخکې ویلي وو چې سیف الدین د دې وړ نه دی چې هغه د اعلی قمندان شي، خو چا زما خبره وانه اورېده. اوس د هغه ختمول پکار دي، که نه یو ځل بیا به موږ تباه کړي. صلیبي افسر یې په ځواب کې وویل سیف الدین دومره مهم سړی نه دی، هغه هر وخت ختمېدی شي. کله چې نورالدین زنګي مړ شو تاسې د امارت څخه آزاد واکمن شوئ، او که سلطان صلاح الدین ایوبي مړ شي نو د هغه لس چنده سیمه به تاسې ته په لاس باندې درشي. کله چې هغه ووژل شي بیا موږ تاسې ته هر ډول کومک درکوو چې سیف الدین او صالح هم ختم کړي او په ټوله سیمه کې تاسې واکمن شي. نو لومړی د سلطان صلاح الدین ایوبي کار وکړه. ګمشتګین وویل اوس شیخ سنان هم د سلطان صلاح الدین ایوبي د وژلو څخه لاس په سر معلومیږي. خو صلیبي وویل د هغه لامل دا دی چې هغه خپل حشیشان ور استوي او هغوی د حشیش په نشه کې وي. کله چې حمله وکړي نو هغوی بیا هر څه بایلي. د
د سلطان صلاح الدین ایوبي وژل هغه څوک کولی شي چې د هغه سره شخصي دینی یا قومي جذبه وي او هغه خپل دښمن وبولي. حشیشانو د هغه سره دښمني نه لري، هغوی د کرایه قاتلان دي، هر څوک وژني. نو داسې سخت کار ته هغوی کله تیارېږي؟ د دې لپاره باید موږ داسې کسان تیار کړو چې په اسانه هغه ووژلی شي. ګمشتګین وویل ما ته شیخ سنان د سلطان صلاح الدین ایوبي 4 کمانډویان راسپاري. هغوی د سیف الدین سره پخه دښمني لري. نو زه کولی شم د همدې دښمنۍ په اساس په هغوی باندې سیف الدین ووژنم. خو صلیبي وویل ولې دا کسان د سلطان صلاح الدین ایوبي په خلاف باندې نه استعمالوو؟ ګمشتګین وویل دا کار زه نشم کولی، خو که تاسې هغوی دې ته چمتو کولی شي نو دا خو بیا ښه خبره ده. صلیبي لیزا او تیریسیا ته وکتل. لیزا وویل عبدالباسط به زه چمتو کړم او نور کسان دې هغه په غاړه واخلي. خو صلیبي وویل یوازې د عبدالباسط تیارول پکار دي، نور 3 واړه خپل عبدالباسط تیاروي، د هغوی تیاری ته اړتیا نشته. صلیبي وویل شیخ سنان لیزا نه پرېږدي، تاسې ټول دې خبرې ته متوجه اوسئ چې هغه درڅخه پاتې نه کړي. خو ګمشتګین وویل زه به دا 2 او 4 کمانډویان له ځانه سره یو ځای بوځم، تاسې په دې هکله هېڅ تشویش مه کوئ. ورونه هلته بیا عبدالباسط او د هغه 3 ملګري د پخوانۍ خونې څخه نوي ځای ته راوستل شول چې هغه یوازې د میلمنو او معتبرو خلکو لپاره و. صلیبي افسر عبدالباسط ته وویل ته به د نورو څخه په جلا او ښه خونه کې اوسېږي ځکه چې ته د دوی سرګروپ او قمندان یې. خو عبدالباسط د دې خبرې د منلو څخه انکار وکړ. هغه وویل موږ ټول سره یو شانته یو، زموږ سلطان زموږ سره یو شانته سلوک کوي. صلیبي وویل موږ ستا قدر او درناوی کول غواړو ځکه ته د هغوی مشر یې. عبدالباسط وویل موږ میلمانه نه یو بلکې ستاسې سره بندیان، او په دې بند کې موږ ټول یو شانته اوسېږو چې هر څه راځي په ټولو به وي، موږ ګناه ته مه مجبوره کوئ. بالاخره د عبدالباسط خبره ومنل شوه. ګمشتګین وویل آیا تاسې زموږ څخه د تېښتې کوښښ کوئ؟ عبدالباسط ځواب ورکړ حتما کوښښ کوو، دا زموږ مسؤلیت دی چې د دښمن څخه یا په ژوند یا په مرګ باندې ځان خلاص کړو. موږ د میدان ځوانان یو، که تاسې غواړئ چې زموږ سره ښه وکړئ نو موږ ته دوکه مه راکوئ، هر څه چې کوئ په ښکاره راته ووایئ. موږ د سیف الدین او ګمشتګین په شان باندې ایمان پلورونکي نه یو. ورونو عبدالباسط خبر نه و چې مخامخ کس ایمان پلورونکی ګمشتګین دی. ګمشتګین وویل زه ګمشتګین یم، تاسې ما ته ایمان پلورونکی وایي؟ حال دا چې زه ستاسې پلوی یم، د سیف الدین او صالح څخه جدا شوی یم او دلته راغلی یم. عبدالباسط وویل نه یوازې ایمان پلورونکی بلکې غدار هم یې. ګمشتګین د دوکې لپاره عبدالباسط ته وویل زه اوس د هغوی ټولو څخه بېزاره یم او تاسې چې دلته ما میلمستون ته راوستي د همدې لپاره چې تاسې د سلطان صلاح الدین ایوبي کمانډویان یاستئ او زه اوس د هغه پلویتوب کوم. تاسې به دلته ښه په عزت سره اوسېږئ او هېڅ څوک د سره کار نه لري. زه تاسې د دې ځای څخه خلاصوم او خپل ځای ته مرسوم. خو عبدالباسط وویل په هر صورت زه د خپلو ملګرو سره اوسېږم. ورونو بالاخره هغوی ته لوی او پراخه خونه ورکړل شوه چې کټونه ورکې پراته وو او ښې نرمې بسترې او بالښتونه هم ورکې اچول شوي. هغوی ته یو خدمت کوونکی هم ورکړل شو. هغوی د خپل خادم څخه وپوښتل په دې خونې کې څوک اوسېږي؟ هغه وویل دلته معتبر خلک راځي او دا میلمستون دی. ورونو کله چې هغوی په دې نرمو بسترو باندې پرېوتل نو سمدستي ویده شول. ورونو څه فکر کوئ چې عبدالباسط او ملګرو ته به کومې پیښې رامخته سي او هلته به سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د نویو پلانونو او عملیاتو لپاره کومې تیاری پیل کړي؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به سره له ګټورو او جهادي تفسیرو پر روانو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 110 برخې پای.